کله چې یو سړی ماخستن پرېوځي دغه کلمه دې ووایي دا دعا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه یو واره درې واره دا دعا وکړه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه د الله رسول فرمایي کستا دومره ګناه وی لکه د سمندر ځګ الله ستا ګناه در معاف کړي د الله رسول فرمایي کستا دومره ګناه وی لکه د درختو پاڼې الله ستا ګناه در معاف کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي کستا دومره ګناه وی لکه د دې دنیا ورځې دنیا الله کله پیدا کړې ده دنیا الله کله پناه کوي په مابینځ کې څو ورځې راغلې په زرو راغلې په لکو راغلې په کروڑو راغلې د الله رسول فرمایي که دومره ګناوې تا کړې وې لکه د دې دنیا ورځې الله قدر معافوي او د الله رسول فرمایي که تا دومره ګناوې کړې وې یو مقام یو عالج یو ځای وشوي لکه هغه ریګ دی لکه زموږ ته چې دا ریګ دی شو راوکو بل راواخله ولکه دا هغه چې د ریت ذرې دومره ګناوې دې کړې الله ستا ګناه در معاف کوي مخصن سړی پرېوځي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه څومره ګناوې الله را معاف کوي نو چې ما ته نه خبر نو په دې کې د دین او د اسلام څه قصور دی په دې کې د محمد رسول الله او د صحابه څه قصور دی په دې کې د علما او د دعوت تبلیغ والا څه قصور دی چې ما ته نه خبر موږ ځانونه نه خبرو پاینده کې به وای مخصن چې پرېوځو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سيسو دا خبر مزدا سوالا ضروري خبر اندر توکزاغه عادي خبر نه درته کوم هغه خبر درته کوم چې ازما یا ستا یا زمر د جهان پکې ګټه نو مخصن چې بسترې لرالي دا تور درې واره وای هم کې یو واره وای هم الله رب العزت پزما واست ټول